دغه سوچ ذهن دا راواړوه هغه صحنې ته په ژوند کې نورې صحنې وي چې هغه صحنې نه بده خاطره نه لري. همدغې خپرونې په اهمیت کې لږ رڼا واچوئ چې څومره اهمیت لري د یوې ټولنې کورنۍ دپاره. دا په دې نه ده چې په شهرت، دا په دې نه ده چې په قدرت، دا په دې نه ده چې په کثرت. څنګه کېدلی شي چې زموږ ټولنه، زموږ خلک، زموږ کورنۍ او هر شخص د هغې دا غوښتنه ده چې له اطمینانه ډک ژوند او یو مطمئن ژوند ولرو. دا قرآن کریم چې راغلی خو د همدې په خاطر چې غیر مستقیم لار پرېږدي په مستقیمه لار برابر شي. نظامي صاحب د دغې فکرونو کې چې هغه څوک غرق وي همدغه لکه یو څپېړه کې پوره ورځ فکر کوي، پوره میاشت فکر کوي. تشویش هغه تکراري شخوندونه وهل د خپل ذهن سره لاندې باندې کوه، لاندې باندې کوه، لاندې باندې کوه، لاندې باندې، او یا عفه کوونکی اوسېږم. خلک به راته څه وایي؟ بېغیرته راته وایي. ان کنتم افغانیین، ان کنتم پښتونین نه دي ویلي. که تاسو پښتانه استئ نو تاسو دا وکړئ. څه علتونه کېدلی شي چې هغه خوشحاله کور، هغه د آرام او د مینې او محبت مرکز خلکو ته په دوزخ بدلیږي؟ علتونه یې څه دي او د حل لارې؟ مهم ټکي ته د سیرت صاحب محترم اشاره وکړه. بیا وایي چې ولا فساد په دې جلۍ کې دی. بس خپل میړه ته، خاوند ته، د هلک پلار ته شروع شي سلطنت او حکومت د ټول زما په واک کې وي. ما چې څه ویل که صحیح وي او که غلط هماغسې دي کېږي. دا فکر ډینګور نه کوي. هغه لوی نعمت چې دته سکون او راحت ورکوي هغه ته کډه کړي خوب ورته نه ورځي. څه باید وکړي؟ علتونه یې څه دي او د حل لارې چې دا په بیرته یو ځل خواږه خوب ته ستون شي؟ مهمه برخه ده او له دې نه استفاده وشي انشاء الله چې ټول به ترې مستفید وي، ټول به ترې فایدهمن وي او یو مثبت اثرات به واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو کوشش کوو چې ستاسو لپاره داسې خپرونې پر مخ ویسو، داسې خپرونې اختراع کړو تر څو زموږ د ټولو هیوادوالو شته مشکلات حل شي او هیڅ مشکل هغوی ته پاتې نشي. نن یوه نوې خپرونه ده، یوه نوې موضوع ده. داسې موضوع ده چې زموږ ډیری هیوادوال که ووایم چې 100% نه مبالغه به نه وي په دغه مشکلاتو او له دغه جنجالونو شکایت کوي. خپرونه مو همدغه نوم هم چې ورته ټاکلی خوشحاله ژوند. کوشش کوو چې هغه ژوندون، هغه زندگی چې موږ او تاسو تیروو او زموږ او ستاسو مسلمانانو خصوصا هیوادوال تر شکایت کوي چې د هغې په علتونو باندې بحث وکړو. ولې یو خوشحاله ژوند په تریخ ژوند بدلیږي؟ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د یو مسلمان په حیث او بیا د یو انسان په حیث باید موږ له جنجالي ژونده ووځو او یو آرام، هوسا او خوشحاله زندگی پیل کړو. همدارنګه ډیری هیوادوال تاسې قدرمن لیدونکي به شاهد اوسئ چې حتی د خوب له ښکلي او ښایسته نعمته دوی محروم دي. دوی ډاکټرانو ته مراجعه کوي، دوی ګولۍ خوري، د ګولیو پاکټونه یې خواته ایښي، خو بیا هم د خوب له دې ښایسته نعمته دوی محرومي. خوا کې خلک ویده دوی ویښ ناست دي. د دې په علتونو باندې خبرې کوو چې څه علت دی، ولې بېخوبي ده، ولې خوب نه ورځي او د حل لارې څه ده. همدارنګه ښایسته کورنۍ لرو، ښه اولادونه هر څوک لري، همدغه ارمان وي چې بچي تر ثمره ورسیږي، هغوی ته ودونه وکړي او خوشحاله ژوند تیر کړي. خو بیا هم د دوی دغه ارمان نیمګړی پاتې شي او هر څه سرچپه شي، د خوشحالۍ په ځای په غمونو اخته شي، د حل لار نه ورځي، بیا کوډګرو جادوګرو پسې ګرځي او چې په جیب کې کومه روپۍ را پیدا شوي وي هغه هلته پرېږدي، کور ته یو کاغذ ځان سره راوړي، بیا هم نتیجه منفي. نن زموږ په همدغه موضوعاتو تړلې لومړۍ خپرونه ده چې خپرونې نوم هم خوشحاله ژوند دی او خوشبختانه زموږ د دې خپرونې میلمه داسې څوک دی چې په رسنیو کې تقریبا څه د پاسه 4 لسیزې د هغوی د ښکلي غږ قدرمن لیدونکي تاسې شاهدان یاستئ. ستاسو غږ یې تل لپاره پورته کړی دی.
خصوصا د مظلوم غږ یې پورته کړی، د قرآن کریم ترجمې یې کړي، نصایح یې وړاندې کړي. د بېلابېلو رسنیو څخه یې په نن سبا وخت کې د هغې د ښایسته غږ مبارک احادیث مشهور دي چې ډیری هیوادوال له هغې خوند اخلي او ډیری هیوادوال د هغې شاهد دي او ډیر په شوق او مینې اوري. داسې یو څوک دی چې که ووایم چې د سلګونو انسانانو استاد دی، خصوصا زم د هغې یو شاګرد یم چې ستاسو په وړاندې خبرې کوم او ستاسو په وړاندې ناست یم او ستاسو دپاره خپرونې کوم. نن هغه زما استاد را سره په دې خپرونه کې دی او انشاءالله چې همدغه خپرونه به په همدغه موضوع، په بېلابېلو دغه موضوعات چې څومره دي چې زموږ او ستاسو کورنۍ، ټولنه، ټول مشکلات یې را پیدا کړي، په هغې به غږیږو او د هغې په حل به خبرې کوو. د هغې د حل لپاره به حل لارې تاسو ته وړاندې کوو او داسې نسخې به وړاندې کوو چې په عملي کولو یې تریخ ژوند په خوشحاله ژوند بدل شي. په خپرونه کې را سره دی زموږ او ستاسو د هیواد مشهور او وتلی څیره، خوږ او وتلی غږ محترم مولوي محمد اسحاق نظامي صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې زموږ بلنه یې منلې، سره دی چې نظامي صاحب په سکرین نه راته، خو موږ ستاسو قدرمن لیدونکو دپاره مجبور کړی تر څو دا قرباني ورکړي او ستاسو د خدمت دپاره یو ځل بیا زموږ د چینل د سکرین د لارې ستاسو په خدمت کې شي. جناب نظامي صاحب ښه راغلاست. ډېره مننه، خدای د خوشحاله رسیرت دی. نو د اسلام سپېڅلی دین او دا زموږ او ستاسې ناسته خوشبختانه داسې ناسته ده چې په دې برخه کې ویونکی، راغوښتونکی، ورسره ملګری، دلالت کوونکی ټول په اجر و ثواب کې برابر دي. نو دا چې تاسو بلنه راکړې ده، زه فکر کوم دواړه په ثواب کې برابر دي. او زما دغه ناسته او په ناسته کې ستاسو پوښتنې ته ځوابونه دا په همدې نیت دی، په همدې اراده چې څنګه وکولی شو یا څنګه کولی شو چې خپلو مظلومو دردېدلو هیوادوالو ته یو څه ور په برخه کړو که دوی ترې مستفید شي. ډېره مننه له دعوت او له بلنې نه. یو ځل بیا مننه کوم نظامي صاحب چې خپل وخت مو موږ ته راکړ. ډېره مننه کوم. نظامي صاحب راځو، لومړۍ خپرونه ده او په دې خپرونه کې به ډېر موضوعات موږ ته راځي ځکه چې زموږ ټولنه ډېره رنځېدلې او کړېدلې او په هره برخه کې موږ مشکلات لرو، هغه کې اقتصادي دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که کورني دي، په هره برخه کې ټولنه مشکلات لري. همدې دپاره همدغه خپرونه د خوشحاله ژوند په نامه پیل کړه. راځو نظامي صاحب، همدغه موضوع، همدغه نوم، همدغه خپرونې په اهمیت کې لږ رڼا واچوئ چې څومره اهمیت لري د یوې ټولنې کورنۍ دپاره. ولې نه؟ الله عز وجل راته فرمایي چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یا په بل ځای کې چې الله جل جلاله فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظیم. رښتیا سیرت صاحب محترم یو ژوند تېرول دي لکه چې د دې برنامې نوم چې وضع شوی، ښودل شوی په ډېر فکر خوشحاله ژوند. د خوشحاله ژوند د تېرولو او لاسته راوړلو په لټه کې ټول خلک سرګردانه دي. بله صاحب. تر څو دغه خوشحاله ژوند پیدا کړي، له کومه مدرسه پیدا کړي، چیرته پیدا کړي، له چا نه یې وغواړي، په څه یې لاسته راوړي، ټول لالهان د دي د همدې دپاره. څوک په دې فکر دی که پیسې وګټم خوشحاله به شم، څوک په دې فکر دی قدرت ترلاسه کړم زه به خوشحاله شم، څوک په دې فکر دی چې دغه او دغه او دغه امکانات ترلاسه کړم زه به خوشحاله شم. خو لیدل شوي دي د دې ټولو سره سره چې دغه ټول امکانات هم د ده په لاس کې بیا هم خوشحاله نه. زه به تاسو ته یوه جالبه خبره په همدې خاطر چې دا خبره ښه واضحه شي. یو د وخت پاچا و، د وخت پاچا ښه پاچایي وه په عدالت، ښه فوز، ښه اداره، حتی په کور کې ښه میرمن، ښه اولادونه، همدغه رقم ته ښه وزیران، هر څه. خو دی ورځ تر بلې د ده وزن کمېده
رنګ یې خرابېده او په دې تلاش کې و چې خپل وزیران به یې کتل، لاندې کسان به یې کتل، ورځ تر ورځې نورم نوراني کېږي، ښایسته کېږي او یا اقله نه د سردرد نه فریاد کوي، نه د ګېډې درد نه فریاد کوي او په دې کې دغه ټول ستونزه ټول مشکلات خو د دې دپاره چې خوشحاله ژوند لاسته راوړي، خوشحالي لاسته راوړي، خوب لاسته راوړي، نو ټوله کابینه راوغوښتله که تاسو په دې رابطه ماته مشوره راکړئ، لارښوونه راته وکړئ چې څه وکړم. رښتیا هم د دارالانشا نه مکتوب صادر شو، وزیران راوغوښتل شول، وزیران ورته مشورې ورکړې، صاحب یوازې خوشحاله ژوند په دې نه ده چې موږ مشورې درکړو، نو ته ډاکټران هم راوغواړه، روحانیون هم راوغواړه. هغه ستا په اصطلاح چې په مقدمه کې دې وویلې دغه کوډګران او جادوګران هم راوغواړه چې یوه لاره زما دپاره پیدا شي، مطلب د ژوند د هغو برخو لپاره چې په هغې خوشحالي راتلی شي، دغه ټولې خواوې راوغوښتل شولې. هغه وخت او ځای مشخص شو، ټول راوغوښتل شول، سره ناست وو، تحلیلونه روان وو، څېړنې روانې وې چې رښتیا هم سره د ده نه چې زمونږ پاچا هر څه امکانات لري، شهرت لري، قدرت لري، دبدب لري، ښه خوراک لري، ښه څښاک لري، هر څه لري، نو ده ته څه مشوره وکړو چې څه وکړو. هر چا خپل نظریات و، خپلې هغه څېړنې کوم معلومات چې د دوی سره وو وړاندې کول. همدا رقم ته د روحانیت برخه هم په دې برخه کې پلټنه کوله، روحانیون لکه علما کرام یا د ده په خوا کې روانشناسان چې ارواپوهنې استادان دي چې څه قسم مشورې اوس ده ته ورکړي او دا د دې مصیبت نه خلاص کړي. خو خبره سره شربېدله بالاخره فیصله په دې وشوله په ټوټکا چې دی خو هر څه لري. فیصله په دې وشوله چې ده ته داسې یو څوک پیدا کړي، ده ته ګوره یو ټکان ده ته ورکوي، یو ټکان ورکوي، یو خبرداری ورکوي چې دا فقط یو ټکان ته ضرورت دی. ټکان وخوري خپله نور ښه کېږي، دغه د ذهن هغه موشکې بره شي، خپله به خوشحاله. بالاخره فیصله په دې وشوله چې که ده ته د داسې یو کس کمیس او پرتوګ واغوستل شي، هغه کس پیدا شي چې په ژوند کې خفګان نه یې کړی، داسې یو څوک د باید پیدا شي، د هغې کمیس او پرتوګ دې ورته راوړي، دې چې واغوستلو خپله ښه کېږي. فیصله په دې وشوه. فیصله په دې باندې وشوه. خو رښتیا هم نفر سره خواره شو. اگر که سیرت صاحب محترم دا خو یوه قصه ده، واقعیت هم دی، حقیقت هم دی، اورېدونکي به په دې پوه هم شي چې عجبه ښه مثال هغه مثال چې حقیقت لري دا ښکاري ظاهرا، خو په حقیقت کې به دا ثابته شي چې اوس رښتیا هم انسان کې یو تحول او بدلون راوستی شي که نه. هرې خوا ته خلک خواره شول، هرې خوا ته، په کوڅو کې، په درو کې، په خیمو کې، په کورونو کې، په بلډینګونو کې. خو که یو ورغه یو کس ته ورور لنډه پوښتنه دا کومه چې تا کله خفګان کړی چې ژوند دې م ښه ولا نه داسې ډېر خفګان نه لرم، خو بیا هم زما یو زوی مړ شو، هغه ډېره ښه ځواني وه، ما سره به ناست و، زما د لاس امسا وه، زما د لاس یو قوت و، ولا دغه خفګان یو کس یم چې ورخطا کړی. که بل ته ورغی هغې ویل دغلته ما تجارت کولو، دغسې یو کښتۍ بیړۍ مې غرقه شوله، دغه خفګان ما لیدل. همداسې پسې ځي خو هېڅوک داسې پیدا نه شول چې څومره دا په لکونو خلک توجیه شوي هیئتان که داسې یو څوک پیدا شي. خو بالاخره ګوري چې یو کندر دی، کندر، په دې کندر کې یوه خیمه ده او په دې خیمه کې یو درویش دی، یو دا دی، یوه ښځه ده، ماندینۍ ده. خو وار په دم راغی ځکه د هرې طایفې نه پوښتنه کوله، د هرې طایفې نه. خو خیر دا کندر نه یې غږ کړل، ځکه نږدې خو ورتلی نه شي چې په دې خیمه کې څوک شته. اواز ورته وشو چې و، ویل ښه که ته راوځې یو څه پوښتنه درنه کوو. رښتیا هم د تنبونه د خیمې نه چې نفر راووتلو چې په تن یې کمیس نشته، فقط پرتوګ دی، کمیس نه لري،
او دومره غریب دی چې له حده زیات یو کانډر په کانډر کې کانواله کانډر هماغه ته وایي چې درې دیواله یې یوې نه وي حتی چت خو نه یې په دې کې خیمه لګولې وه او ډېر پوښتې و کاکا څنګه خوشحاله راووتلې وایي الحمدلله زه بالکل خوشحاله یم وایي نه څه وایي فقط یوه میرمن مې ده نور عایدات وایي اسم نه وایي ته دا خفګان دې کله کړی وایي خفګان بالکل پېژنم نه ډک 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 ورته یې وخندل نو سړي ویلې ولا ما خو سړی پیدا که خو راځه دوی ویلې چې کمیس و پرتوګې راوړه اوس په دې کې زه به بېرته لاړ شم مشوره به واخلم هدایت واخلم چې اوس څه وکړم ځکه تاسو ویل چې دا داسې سړي چې هغه بالکل خفګان نه یې پېژندلی نه یې لیدلی د دې سړي کمیس و پرتوګ موږ ته راوړی چې پاچا یې واغوندو ښه کېږي و دا یو خو دا کمیس نه لري که پرتوګ یې وباسم شریعت او انسانیت نه ایجابوي بالکل بربنډېږي ویلې بس کاکا زه یې وارځم بیا راځم تا ته څه مکافات هم در کوم دا هم در کوم بالاخره هرې خوا نه چې خلک راتله لیست نه چې دی ورغی د دربار نه اجازه وغوښتله هلته منتخب وزیر ناست و د همدې موضوع د پلټلو دپاره د لاسته راوړلو دپاره سره کېناستلو ما صاحب نفر پیدا کړ ویلې څه وایي نفر مې پیدا کړو وایي څه شو کمیس و پرتوګې وایي خو قصه دا ده زه هم دې دپاره راغلم چې ما سړی پیدا کړ چې قطعا نه سرمایه لري نه دارایي لري نه بل خو وایي حتی دا وایي زړه مې وایي کله کله وایي داسې فکر را پیدا شي دا زړه مې د خوشحالۍ نه ونه وځي دومره خوشحاله خو تاسو دا ویلي چې د هغې کمیس و پرتوګ راوړئ او هغې نه هم پوښتنه وکړه چې د سره بل کمیس هم نه او د هغې په تن دومره مسکینو چې کمیس هم نه بل خو څه کوي او یو پرتوګ مال که پرتوګ یې وباسم دا به څنګه یعنې په تن مطلب د پرتوګ د ایستلو طریقه خو ما ته خپله حیا راتله بل ما سره هم څه نه و چې دا ورته یم دا واغونه دا یو پرتوګ خو راکړه بس ویله ته راشه چې پاچا ته ورغی ویلې صاحب نفر پیدا شو ویلې څنګه ویلې دغسې چې نه کمیس نه بل کمیس حتی په تن هم کمیس نه په تن یو پرتوګ ویلې که پرتوګ یې راوباسم او هغه د خوشحالۍ ګړز پاچا ټکان وخوړلو مغز دا یو ټکان دی چې سړی وخوري چاته یوه خبره ټکان شي چاته بله خبره ټکان شي چاته یوه خبره عبرت شي ځکه د خپل ځان سره یې وویلې چې ولا رښتیا هم دا دومره کامیابي او دا څومره سرخویي او خوشحالي دا نه په مال کې ده نه په قدرت کې ده نه په شهرت کې ده او نه په دبدب کې ده نو دغه موضوع چې موږ انتخاب کړی چې خوشحاله ژوند د ده په لټه کې ټول دي دا په دې نه ده چې په شهرت دا په دې نه ده چې په قدرت دا په دې نه ده چې په کثرت دا په دې نه ده چې په څه دا په ده ده چې انسان د حال په حالت کې ژوند وکړي حال ماضیم پرې د تیره زمانه او راتلونکې زمانه چې لا د عدم په حالت کې ده دا هم سره پرېږدي دغه د حال نه خوند واخلي نو واقعا چې دی به خوشحاله ژوند ولري لکه ماشومان اوس وګوره نسبتا له موږ نه زیات خوشحاله دي ځکه هغوی په حال کې ژوند کوي دغه اوس هم په دې فکر نه کوي چې دغه پیاله چپه کېږي که داسې زم ګوره فکر نه وي وړاندې خو بلکل نه تلي نو اصلي کې خوشحاله ژوند هماغه ژوند دی چې په هغه کې اطمینان وي په هغه کې سکون وي په هغه کې آرام وي په هغه کې داسې یو تسل او داسې یو سکون وي چې نه مخکینی حالات دا کړی نه وروستني حالات یې کړی فقط په حال کې ژوند کوي دا په حقیقت کې خوشحاله ژوند دی لکه څنګه چې نظامي صاحب تاسو اوس اشاره ورته وکړه چې له خوشحالیو ډک ژوند هم د دې په لټه کې ټولنه ده ټول وګړي د همدې په لټه کې دي هر څوک چې دي هغه که غریب دی که فقیر دی که مالدار دی که سرمایه‌دار دی که وزیر دی که رئیس دی هر څوک چې دي یو نه یو مشکل لري خو هم د دې په لټه کې دي څوک په ذکر کې لټوي دغه مطمئن ژوند څوک په فکر کې څوک په دوایانو کې څوک ځي د چا په یو مجلس کې که یو اطمینان را پیدا شي څنګه کېدلی شي چې زمونږ ټولنه زمونږ خلک زمونږ کورنۍ او هر شخص د هغې دا غوښتنه ده چې له اطمینانه ډک ژوند او یو مطمئن ژوند ولرو څنګه کېدی شي دا بالکل واضح ده چې ټولې په لټه کې دي خو خبره دا ده
لکه چې مخکنی آیه کریمه ما ولستلو چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ځکه په چا کې چې هاون او حزن پیدا شو هغه د اطمینان نه ووتلو. په چا کې چې ډار پیدا شو، په چا کې چې کمزوري پیدا شوله، په چا کې چې بېزړهتوب پیدا شو، خفګان پیدا شو، هغه له دې حالت نه ووتلو. هغه به نشي کولی چې رښتیا هغه د خوشحاله ژوند ولري. اصلا ټوله سلسله د خوشحالۍ او د خفګان چې سرچینه اخلي له فکر نه اخلي. او د حضرت علی کرم الله وجهه په یو وینا کې هغه فرمایي چې تاسو د خپلو افکارو ساتنه او پالنه وکړئ. ځکه په فکر کې کوشش وکړئ داسې شیان خوندي کړئ چې هغه ګوره ښه وي، هغه جایز وي، هغه ثوابي وي. زمونږ ذهنونه چې دي اکثره تقریبا داسې وراسته او ګنده شیان پکې پراته دي. زه فکر کوم چې کبالخانه هم پې شرف لري په دغه ځای کې. که موږ د دغه وینا او لارښوونې مطابق په خپلو فکرونو کې خپل افکار اصلاح کړو، ګوره دغه افکار سیرت محترم دا په گفتار بدلیږي، گفتار په رفتار بدلیږي، رفتار په کردار بدلیږي، کردار عادت جوړیږي. دغه عادت چې د مغز نه سرچینه راواخیستله، کوم چې د فکر نه سرچینه اخیستله، که چېرته سم فکر و نو ستا شخصیت هماغسې سم چلیږي. او که له هغې ځای نه غلطه سرمنشه راواخیستله له فکر نه، نو بیا انسان هماغسې سرخیږي، هماغسې څه کوي کوم چې له فکر نه سرچینه اخیستي. موږ ته دا لازمه ده ټولو ته د خوشحاله ژوند د لاسته راوړلو لپاره کوشش دا وکړو چې په خپلو فکرونو کې ناروا ته، ظلم ته، غیبت ته، دروغو ته، دې ټولو ته ځای ورکړو، یوه ته هم ځای ورنکړو. ځکه دا په خپل ذات کې د انسان د کړاو سبب کېږي. خو دغه شیان خپله کېږي. باید دا په یاد وساتو، دا ونه وایو چې ولا دغه فکر خو زما په لاس کې نه دی، زما په وس کې نه دی. که داسې وی دا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام چې راستول شوي دي، آیا دوی ته بیا ضرورت و؟ خو نه و چې د خلک اصلاح کېږي نه. دا قرآن کریم چې راغلی خو د همدې په خاطر چې غیر مستقیم لار پرېږدي په مستقیمه لار برابر شي. یعنی دا په اطمینان باید ووایو چې فکر باندې زمونږ په واک کې دی، فکر زمونږ په واک کې دی. که تدریجاً او پرله پسې لکه وایو لکه فرق غیبت د یو چا غیبت کوو، د یو چا سپکه بیانوو، او دا زمونږ عادت ګرځېدلی. نو کولی شو چې دغه عادت موږ په دې کې چې دا ناروا ده، دا تاواني دی، دا بد دي، که بیا راله نه کومه دا کار، بیا د ذهن ته راغه نه کوم، فکر ته د راغه نه کوم. د بل مسلمان په برخه کې کینه ساتل په زړه کې او په فکر کې د هغې لپاره هغه لارې سنجول چې هغه له تاوان سره مخامخ کړي، هغه له خسران سره مخامخ کړي، ووایي چې دا حرام دی، دا بد دی. که تکرار 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 که راځي او ته بېرته ځواب، ګوره تشویش او فکر سره یو برابر دی. یوه خبره ده لکه څنګه چې اوس ګوره ټول انسانان مشکلات لري، خو دا بعضې ولې په سر اخیستي، ولې له مشکلات سره مخامخ کړي. دا بعضې دا چې له مشکلات سره مخامخ کړي دا په دې چې د لاره ورکړي، د لاره ورکړي، له مشکلات سره مخامخ کړي وي، د لاره ورکړي وي. تشویش هر چا ته راځي. ذکر سعادي صاحب تقریبا 100 کلونه وړاندې دا خبر ختمه کړې ده چې در این دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. یعنی مخکې هم دغه غمونه و، دا د دې معنا ورکوي چې هغه خلک هم په دې مصیبتونه اخته و، هېڅوک هم بېغمه نه دی. خو ژوند د مقاومت سره یو وار چې ذهن ته راغلي دویم ځل اجازه نه ورکوي، دویم ځل راغلي دریم ځل اجازه نه ورکوي، دریم ځل راغلي څلورم ځل اجازه نه ورکوي. او دغه بعض نفر چې مطلب اجازه ورکړي مخې ورکړي او بیا د منفي خواته، د زوال خواته، د تاوان خواته، نو دا بیا هغه برخه ده چې انسان له تشویش او له خفګان سره مخامخ کېږي. یعنی کولی شو موږ زموږ په وس کې شته، اوس فرض کړه څنګه چې فکر درغه
یعنې په دې ذهن کې چې فرض کړه دلته یو ځای کې چا په څپېړه والی، چا په څوک والی، چا یو تاوان در راولی، دغه سوچ ذهن دا راواړوه هغه صحنې ته په ژوند کې نورې صحنې وي چې هغه صحنې نه بده خاطره نه لري. کوشش وکړه دغه صحنه د ذهن ته راځي، کوشش وکړه چې هغه صحنه رامخې ته کړه، هغه صحنه راوړه چې هغه تا خوشحالوي. که اقلا خوشحالولی دې نه شي نو د دې بل ځای خو جانشین کېدلی شي. دغه چې تا خفه کوي، تا ستومانه کوي. بل په دې کې تاوان هم همدا دی. اوس فرض کړه یو چا یوه څپېړه درکړې، خو یو څپېړه درکړه او پرله پسې دا راګرځی، ګوره هغه یو وار وهلی، تا هغه صحنه په خپل ذهن کې منعکس کړه، هغه صحنه راولې، هر ځل چې راولې ځان په څپېړه وی، هر ځل چې راولې ځان په څپېړه وی، هر وارې چې راولې. ګوره داسې نفر وي چې یوه څپېړه، نو خپل قضاوت وکړه چې په سوونو څپېړې چې ذهن کې راګرځي، بیا اکثره وینې فشار هم لوړ شي، د وینې فشار هم لوړ شي، حتی دې مرحلې ته سره ورسېږي چې دا منفي باف شي، هلته خپل ځان ناتوانه وګوري، ځان عاجز وګوري، ځان کمزوری وګوري. بلکل حتی تر دې پورې بعضې داسې بې همته حتی خودکشۍ ته زړه وکړي. نظامي صاحب د دغې فکرونو کې چې هغه څوک غرق وي، همدغه لکه یو څپېړه کې پوره ورځ فکر کوي، پوره میاشت فکر کوي، بیا په زړه کې تصمیمونه هم ورته نیسي چې دا څپېړه په مرګ بدلوم، دا کوم او دا کوم، دا کوم. لرې نه ده چې د نیت هم خراب شي او ګناه طرف ته هم روان شي او خپل ژوند هم ځان ته خراب کړي، تشویشونو کې مو ورګډ شي. په دې رڼا واچوو چې خپله دغه تشویش او اضطراب بیا څه شی دی؟ تشویش سیره صاحب محترم داسې په ساده ژبه درته وایم، د یو منفي کار، د یو منفي خبرې، د یو منفي عکس العمل بیا بیا تکرارول، دې ته تشویش وایي. منفي چې په ده کې ځان کمزوری ګوري، په ده کې ځان مظلوم ګوري، په ده کې ځان عاجز ګوري، دغه تکراري منفي شیان په ذهن کې را تکرارول، دې ته څه وایي؟ تشویش. بل څه درته وایم، لکه نشخوار خصوصا په حیواناتو کې موږ او تاسو خو هم د اطراف خلک یو، نو دا غوا او غویه به م لیدلی چې په غوجل کې یا په یو ځای کې واښه ورته واچوې، واښه چې وخوري ښه ځان چې موړ کې فکر بیا پس همداسې شخوند وایي. شخوند وایي، تش همداسې شخوند. ګوره واښه نه خوري، دمدې ځینې راوباسي، هغه خوري، هماغه خوله کې شخوند پرې وایي، شخوند پرې وهي. دلته خو زمونږ او ستاسو د خوراک خبره، دلته ذهني هلته د ګېډې نشخوار دی، شخوند دی، دلته تشویشي د ذهن نشخوار دی. څه معنا؟ د ذهن شخوند وهل دي، خبره لاندې نه راخلي منفي، دلته دومره تاواني شوم او دلته داسې وکړېدلم، دلته داسې وځورېدلم، دلته داسې پاتې شولم، دلته داسې بیابه شولم، دلته دا شولم. تشویش هغه تکراري شخوندونه وهل د خپل ذهن سره، لاندې باندې کوه، لاندې باندې کوه، لاندې باندې کوه، لاندې باندې، او منفي شکل باندې، د منفي شکل باندې چې فرض کړه دغه تشویشونه سره کوي او بار راړی، دا تشویش دی. ښه به دا وي چې په شروع کې چې څنګه شروع شو، لکه بیا دا مثال ویم، یو چا 1 لک روپۍ تاوان در اړولی دی او هغه بیا ګرځي چې ولې راواړولو، ما خو په اعتماد وکړو، ما خو قدر ورکړو، ما خو عزت ورکړو او د 1 لک روپۍ ما ته تاوان راپېښ یا دغسې یو پېښه سره وکړله. نو چې دا ذهن ته څنګه راځي، دا مو خیر دی یو ساعت به یې پرېږدم، وروسته به زه تصمیم ونیسم یا د دې په مقابله کې به ودرېږم. نه، چې څنګه پوه شي چې نشخوار شروع شو، نشخوار په مفهوم په انشاءالله پوه شول، دغه شخوند شروع شو چې اوس کته ځي او بره ځي، کته ځي او بره، چې په همدې ابتدا کې شتاب بس وشو، هېڅ شی هم نه دی، عادي خبره ده. بیا راځي، نه دا خو سخت تاوان دی، بیا ورته کلک، بیا راځي، چې څو واره راغی او تا دلته ورته کلک ځواب ورکړه، دا خو لا 1 لک دی، دا خو لا 1 څپېړه ده، که 10 لک هم تاوان راپېښ شي، که 10 څپېړه هم زه ووهلی شم، بس وشو، بس سره تېر شو. او د ټولو نه مهمه په دې برخه کې چې د مسلمان صفت هم دی چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. که چا تاوان در اړولی، که چا په څپېړه وهلی، که چا ستا سپکه کړې،
کوڅو په یو بلډینګ کې پراته دي. که هره خبره ده چې ستا د کړاو سبب کیږي په دې پوه شه چې دا د نشخوار یوه برخه ده، دا تشویش ده او سراسر د انسان په تاوان دی. نو د مسلمان په حیث لکه چې قرآن کریم درته فرمایي چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنانو مه کمزوري کیږئ، مه بېزړه کیږئ، مه خفه کیږئ. تاسو اوچته چې په دې شرط کې مؤمنان وئ. د مؤمن تعریف څه ده؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. چې غصه وخوري او د خلکو د ظلم په مقابل کې عفو وکړي. دا خو همدغه نه د ده نه نشخوار جوړ شي، د همده نه تشویش جوړ شي، له ده نه کینه جوړه شي. ګوره دا کینه په خپل ذات کې اول خپله دغه انسان خوري، وروسته د وخت په تېرېدو باندې بیا د ده تاوان د ده زیان بل ته ورسي. نظامي صاحب که چېرته لکه څنګه چې تاسو د مسلمان صفت هغه چې قرآن کړی چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ټولنه داسې ده یو بدبختي په موږ کې شته، وایي که غصه وخورم او یا عفه کوونکی اوسېږم خلک به راته څه وایي، بې غیرته راته وایي څنګه دې پسې غصه نه شم، څنګه یې عفه کړم. دا یو کړاو دی دې دپاره چې دا زورهي یې. دلته شریعت دوی ته څه لارښوونه کوي، په کوم باید عمل وکړي؟ که چېرته دوی دغه غیظ ته دوام ورکړي، عفه ونه شي کړی، له کومو تاوانونو سره مخ کېږي؟ خو موږ ویلي دي که نه، همدغه خبره شوله چې الله فرمایي ان کنتم مؤمنین، ان کنتم افغانیین، ان کنتم پښتونین نه دي ویلي. که تاسو پښتانه استئ نو تاسو دا وکړئ. د مؤمن تعریف هم دا دی چې هغه به لکه نبي علیه الصلاة والسلام همداسې په یو بل حدیث کې چې تقریبا 4 برخې لري، هغه فرمایي چې واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك واعط من حرمك. ته وایې ورکول کوه هغه چاته تا ته نه درکوي، ته عفه کوه هغه چاته چې هغه ظلم کوي، ته نیکي وکړه د هغه چا په مقابل کې چې هغه بد کوي. دا د اسلام موږ ته لارښوونه، دا شیطاني حرکات دي، همدغه شیطاني حرکات دي. که زه عفه وکړم، که زه تیر شم، که هغه بد کړي دي زه په مقابل کې ښه وکړم، د الله نه بل غیرتي ذات شته؟ نه. واحسنوا ان الله يحب المحسنین. تاسو ښېګڼه وکئ ځکه چې د الله یو نوم هم محسن دی. تاسو ښېګڼه وکئ ځکه چې الله تعالی محسن دی او هغه محسنین خوښوي. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ډېر زیات غیرتي انسان بل و، ترې سره د 80 نفرو صحابه په شهادت رسېږي. حتی چې دی وفات شو، د امهات المؤمنین نه پوښتنه کېږي د دې په خاطر چې د سیرت کتابونه ولیکل شي، سیرت النبي، هغې ته ورځي او ورنه پوښتنه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګزاره له تاسو سره څنګه وه؟ هغې ویلې چې قطعا په دې ټول ژوند کې موږ ته رټلې جمله نه ده استعمال کړې. آیا په کور کې به لوړې ژورې زیاتې کمې نه یې تېرې شوې؟ حتی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې د چا نه خپل شخصي بدل نه دی اخیستی، شخصي. دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا درته لارښوونه کوي چې ته عفو وکړه، ته بخشش وکړه، د بل په مقابل کې تیر شه. ګوره ولې فایده تا ته در رسېږي، ځکه له کینې نه خلاص شولې، له انتقام نه خلاص شولې، له بل مصیبت نه خلاص شولې. چې ام چې په دې د عمل وکړو، ام دغه عمل دی منتج کېږي په ده باندې چې آخرت دپاره د آخرت کور ښه کمایي کوي، چې هغه د جنتونو ژوند دی. ام د دې ګټونکی شولې. ام بدل ته چې کله د انتقام فکر د سره نه وي، کینه نه وي، حسد نه وي، بل لالچ نه وي، بل څه نه وي، بل څه نه وي، ګوره ارام، خوب، خوشحاله، راحت او په سکون کې. مننه نظامي صاحب. راځو ته یو خو دا برخه شوه چې دغه فکرونه له کوره بیرون د یو چا په اړه د چا په ذهن کې تاویږي راتاویږي او دا زورهي. فلانکي مثال په اطراف کې زما د پټي پوله وهلې
فلانکي راته بد وکتل، فلانکي پخوا داسې یو بد کړي. دا له کوره بیروني هغه څه فکرونه او علتونه دي چې له کوره بیرون دي. راځو کورنیو ته. کورنۍ کې د کورنۍ څومره غړي چې د والدینو هم ډېره پیرزوي په خپلو اولادونو، حتی هغې ته ښځې خوښې کړي، کور ته یې راواده کړي، مصارف پرې وکړي، خوند ورکوي چې هغه یې ښه کالي واغوندي، ښه خوراکونه وکړي. یعنی هر څه یې په دې خپل کور پیرزو دي چې ټوله دنیا راوړي او په دې خپل کورنۍ مصرف کړي. خو بیا هم دلته خبره داسې ده چې ډیری کورنۍ له دې شکایت کوي چې وګورئ په کورونو کې ژوند تریخ دی. حتی بعضې خلک کور ته نه ځي، وایي چې لاړ شم بیرون ښه یم. حتی اوس خو بعضې ښځې لا دا وایي موږ ته پوښتنې رالیږي چې کور کې یم، حالات مې خراب چې کور نه وځم ښه یم. کور ورته په دوزخ بدل شوی. راځو دې ته نظامي صاحب څه علتونه کیدلی شي چې هغه خوشحاله کور، هغه د آرام او د مینې او محبت مرکز خلکو ته په دوزخ بدلیږي؟ علتونه یې څه دي او د حل لارې؟ مهم ټکي ته د سیرت صاحب محترم اشاره وکړه، ځکه چې که ووایي کې سل خیر بعضې خفه نه شي، نو په سلو کې اتنوي خو ټول په همدې باندې په کورني ستونزو او په تاوتریخوالي کې سره ښکیل دی او سره ککړ دی. ډېر مهم ټکي ده. خدای دې وکړي چې محترم لیدونکي او اورېدونکي له دې نه مستفید شي. نو رښتیا هم دا په اکثره کورونو کې زیاتره له دې ځنه بیا راونیسو چې دا بحث ډېر اوږد نه شي، چې کله چې یوه جلۍ راواده شي کور ته، یوه جلۍ کور ته راواده شي، نو دا یوه جمعه نه یې تېره شوې، لا جمعه بس خواښې بې له ده نه چې مطلب پوره تحلیل ولري، د هغې کړنې په دقت څاري، د هغې دا ټول سمدستي شروع شي خپل خاوند ته چې ولا ډېر ښه کور و، ډېر خوږ کور و، خوږ ژوند و، خوږه سلسله وه، خو دغه جلۍ چې راواده شوله دې کور کې خوږ ژوند دې راباندې تریخ کړ. دلته وچی شی شوی، رښتیا هم زوی خو به له ده سره ناست و، دا زوی خو د ده جایداد، د ده ملکیت، د ده قدر و عزت، ځکه په ډېرو نازونو په نخریلو یې کړی و، د ده د خوا نه نه خوځېدلو کړی. اوس خو چې رښتیا هم جلۍ راواده کړله، خو رښتیا هم د ښځې دا حق ده چې هغې دپاره بېله کوټه، بېل ژوند، آرام هلته سره اوسي، یو څه وخت سره تېر کړي. نو بس کله چې د چای او د ډوډۍ وخت شي راشي د مور کره کښېني. مور خو دغه څېړنه نه شي کولی پوره چې دلته څه پېښ دي، یا دا د دې حق دی، یا د دې حق بل کوم شی نه وي، هېڅ هم نه وي، سمدستي غیر ارادي همدغه برخه چې ولا دغه مور زوی خو زما جایداد و، زما ملکیت و، زما ناز و، زما د زړه ټوټه وه، نو اوس بلکل خوا ته نه راځي. څه دام کې بیا وایي چې ولا فساد په دې جلۍ کې دی. بس خپل میړه ته، خاوند ته، د هلک پلار ته شروع شي چې ګوره څومره ښه ناسته وه، ولاړه، ورشه دا چې راغلی ګوره زوی رانه بې لارې کړه. نو چې زوی رانه بې لارې کړو دغه پلار ته مو وایي، پلار خو بیا ښه د لږ څه تحلیل لري، لږ څه حوصله هم لري، نو د دې مور د دې خواښې په زړه کې یو څه خبره پیدا شي، نو بیا د دغه ته په ښه ترتیب نه ګوري، انګور ته په ښه سترګه نه ګوري. انګور چې وګوري چې خواښې ما ته په ښه سترګه نه ګوري، نو هغه په زړه کې ووایي چې ښه زه چې پلار کره وم، هلته چې ومه پلار کره، نو جرګې مرکې چې راباندې کولې زه به یو ګوشه کې پټه ومه، نو زما مور و پلار ته به ویلې، زما ورونو خویندو ته چې د ده به ډېر قدر کوو، والله چې ستا له کور نه بیا ښه ساتو او د خپلې لور درجه به ورکوو. ښه اوس چې راغلم، اوس په دې ترتیب نه هغه خبره شته، نه هغه نوازش شته، نه دلته اوس بله خبره دا راپېښه شي، دغه د ښځې زوی د انګور خاوند ده ته پس دغه مور په یو ترتیب شروع شي، ښځه په بل ترتیب په خبر ورته شروع شي چې دا څه وشول، څه کېږي. نو که دلته بې علمه او بې انصافه خاوند وي، نو یا مور ته پوره مایل شي، د ښځې حقوق تر پښو لاندې، او یا د ښځې غلام شي، د مور حقوق تر پښو لاندې. یعنې بعضې بیا داسې حالت ته راورسېږي چې هغه لږ بې علمه وي، معلومات ورته نه وي، حتی دغه نکاح چې سنت طریقه ده د ژوند
اساسي طریقه ده. حتی په دې پښیمان څه بد مې کول چې دا واده مې کول دا اوس څه قسم مور هم راته داسې برکه ښځه هم راته دغسې برکه په لوی امتحان کې په وغورځوي لوی امتحان کې سره دغه شي. نو بیرته دغه خپله دغه خواښ هم دا فکر نه کوي خواښ هم چې دغه تحلیق خو زوی مې دی او که ما لوی که خو په دغه وخت کې د ده ښځه خو را واده شوله په کار دا چې هغه سره وخت تېر کړي ځکه دغه لور هم د چا لور ده داسې د بوټو نه ده پیدا دا په دې تمه په دې نیت او په دې اراده راغلی چې موږ ټول پرېښودل خپلوان ورونه خویندې همزولانې پلار و مور پرېښودل نو دغه یو د ژوند ملګری چې خاونده ده ده ته سر یې ښودلو کې سره مطلب زه اماده شم دې کور ته راښم نو چې اوس دلته ګورم قصه بلکل بدله ده قصه نه ده نو په دې خاطر سیرت صاحب محترم دغه موضوع که زه پې همداسې ور وغږېږم کیدای شي ډېر وخت ونیسي خو ما د قلم په څوکه په دې خاطر چې وایي خیر الکلام ما قل ودله ولم یمل نو یو څه لنډه یو څه برابره کړي چې رښتیا که په دې باندې عمل وشي او له ده نه استفاده وشي انشاء الله چې ټول به ترېنه مستفید وي ټول به ترېنه فایدهمند وي او یو مثبت اثرات به واچي چې اوله شروع مې خواښې ته کړې ای محترم خواښې یو وخت ته همینګور وي دا خبره دې خوښوله خواښې دې تر خپلې مور زیاته مینه درکړي تا دا خوښوله دې خواښې په خسر کې د خپل پلار د مینې کمبود پوره او پوره کړلی شي دا د تمه وه لیورونه د هیڅکله تر قدرمنې خور کمه ونه ګڼي او د میړه خویندې او ورونه د قدرمنې مېلمنې په سترګه درته وګوري دا فکر در سره و او هم خوږې همزولانې بهترین ملګرې او د زړه رازدانې دا زما تابع او فرمانبرداري وګرځي نو اوس د چې انګور کور ته تشریف راوړی وخواښې چې انګور د کور ته تشریف راوړی د هغې لپاره دغه هر څه ولې نه خوښوي چې ځان ته دې خوښول دې دپاره یې ولې نه خوښوي چې ځان ته دې خوښول آخر یو ورځ خو به د الله تعالی په وړاندې ځواب ورکوي که نه حتما خدای ته به وړاندې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسم دې زما په هغه ذات چې زما نفس په ید بلا کیف کې دی له تاسې څخه به هیڅوک تر هغو پوره مؤمن نشي څو چې د خپل مسلمان ورور لپاره هغه څه خوښ نه کړي چې ځان ته یې خوښوي او هم په بل حدیث شریف کې فرمایي چې ځان ته یې بد ګڼي بل ته به هم بد ګڼي چې ځان ته یې ښه ګڼي بل ته به هم ښه ګڼي چې ځان ته یې بد ګڼي بل ته به هم بد ګڼي ګوره ذکر شوی مبارک حدیث د ټولنیز ژوند د اصلاح او په دې اړه د اصول ټاکلو لپاره د ملا د تیر حیثیت لري چې ځان دپاره خوښې خوښۍ او د انګور دپاره نه خوښې دا چې یو مسلمان له بل مسلمان سره باید څنګه واوسیږي د دغه حدیث شریف پر مټ په ډیره اسانه طریقه د هغه پیژندګلوي کیدی شي هغه دا چې مسلمان باید د نور خلکو لپاره هغه څه خوښ کړي چې ځان ته یې خوښوي او څه چې ځان ته بد ګڼي بل ته به هم بد ګڼي که له ده سره یعنې د خواښې سره بدزباني وکړلی شي نو بد یې ګڼي او ناراضه کیږي او که نرمي ورسره وشي نو ښه یې ګڼي او خوشحاله کیږي همدغه ذاتي تجربه دی له نور سره هم عملي کړي له چا سره ترخ کلامي ونه کړي له خپل او پردي سره په خبرو کولو کې نرمه لهجه خپله کړي او تل له مینې او محبته کار واخلي یوه خواښې د دا احساس په خپل ضمیر کې را ژوندی کړي چې که زه اوس د چا خواښې یم اوس نو د یوې نجلۍ مور هم یم د ده به هم کملور وي که د چا خواښې یم انګور سره مې ده سره اخیستی نو خپله لور دې په خپل ذهن کې راولي دا چې د خپلې لور لپاره مې پر زلګر دا ارمان دی چې په یو بهترین کور کې واده شي میړی فرشته غوندې نیکخویه او صالح وي
خواخ خسر او د کور نور غړي یې د دې د لور په حق انتهایی مشفق مهربان زړسوان او رحمدل وي. د د لور په حصه کې ټول لاس په نامه ورته ولاړ د لور په حق بلې انتهایی مشفق مهربان زړسوان او رحمدل وي. آخر دغه اوصاف چې د خپل لور په ذهن کې ګرځي آخر دغه اوصاف خو باید په خپلو ځانونو او خپل کورنۍ کې هم پیدا کړلی شي. خپل انګور ته هم دغه کور جنت وګرځول شي بله چې د لور دپاره غواړي. نو ای خواخ د دې لپاره چې الله تعالی در څخه راضي شي او ستا لور ته هم خوښي درکړي نو ته هم د انګور لپاره یو څه قرباني ورکړه. ته بیا یوازې د هغې طبیعت درکه د هغې یو طبیعت انګور د هم انسانه ده زړه له ارمانونو ډک دی. بله نوي کور ته راغلی او د کورنۍ د هیڅ چا له طبیعت سره اشنایي نه لري د هیڅ چا له طبیعت نابلده ده نابلده. ستا لپاره صرف هغه بیګانه ده او د هغې لپاره تاسې ټوله کورنۍ بیګانه یي. تا ته خو یوازې هغه بیګانه ده او هغې ته تاسو ټول بیګانه یي. هغې یو طبیعت او ستاسو بېشمېره طبیعت شل طبیعتونه. ښه نو پر هغې هم لږ زړه وسوځوه. دا قیاس وکړه که دا زما لور وای زه به څومره ورباندې مشفقه وای. الله تعالی د وینې وخواخې په عفو او زغم خوشحاله کیږي. ته د بل تېروتنې وبخه چې الله تعالی ستا روزانه زیات شمېر غلطیانې معاف کړي. په دغه باب کې بیا بله ګوته انګور ته نیول کېږي. ښه اوس خواښې ګیله ونه کړي چې ولا مولوي صاحب نظامي مونږ پسې راواخیستله خو زیاته برخه به د ده وي. بله څو خبرې انګور ته لرم. یو عقلمند د انګور باید هیڅکله دا فکر ونه کړي چې ما کله په دغه نوي کور کې قدم کېښود نو هر څه د زما تابع شي. چې په دې کور کې مې قدم کېښود هر څه د زما تابع شي. سلطنت او حکومت د ټول زما په واک کې وي. ما چې څه ویل که صحیح وي او که غلط هماغسې دې کېږي. دا فکر د انګور نه کوي او د خاوند توجه دې یوازې زما طرف ته وي. نه د هغه مور په سترګو ویني نه خور نه پلار نه ورور او نه نور دوستان بلکې دا ټول باید زما تر خواهشاتو قربان کړي. لکه منظرمه ټوله زما ټوله زما. و انګورې و مسلمانې خورې ولې دې داسې فکر وکړلی شي؟ آخر ستا تر راتګ وړاندې خو هم دلته یو څوک اوسېدل. د دې کور هر غړي ځان ته یو حیثیت درلود. آیا ته دا انصاف بولې چې هر څه دې په بل مخ واوړي؟ دا انصاف دی؟ نه دی. ګوره ستا خواښې او خسر چې ستا خاوند په څومره ارمانونو او تکلیفونو لوی کړی د الله تعالی له طرفه چې پر اولاد د مور و پلار خور او ورور او نورو قریبانو کوم حقوق لازم شوي دي دغه خاوند دی ستا خوښه د دا د تر پښو لاندې کړي؟ نه. له هغوی ټولو سره بېوفایي وکړي او یوازې تا په غېږه کې ونیسي؟ نه. ای محترمې مېرمنې انګورې که بالفرض ستا خاوند همداسې وکړي چې بس هر څه پرېږدي ستا په طبیعت ستا تابع شي نو بیا ته په داسې بېوفا ملګري د ځان په حق کې څنګه باور کولی شي چې هغه دونه بېوفا شي چې هغه دومره بې ضمیره ده چې ټولې په تا پرېښودل نو ستا سره به څه کور وپالي او څه به وفا وکړي دغسې کس چې د هغسې مور و پلار سره وفا ونه کړه تا سره به څه وکړي؟ فکر وکړه هغه چې کله پر تا هر څه شاته وغورځول د الله تعالی او د هغه د رسول ټول احکامات یې هیر کړل یو مخ د ظلم او بېوفایي مرتکب شو نو یقین وکړه تا هم یو ورځ له ځانه شړلی او په صحرا کې د یوازې پرېښودلی شو هغه به ستا سره هم تر پایه ونه پالي. ګورې وین ګورې دغه خاوند دی هلته به بیا ته خپل ضمیر ته څه ځواب وایي؟ تا د بل لپاره داسې خوښول اوس هغه مار ته وچیچلی
یو مور پلار نه دې بېزاره کړو اوس ګوره تا به هم دغسې پرېږدي اوس ته وچیچلی او آیا ستا ضمیر اصلاح ته اړتیا نه لري چې تا ته خپل عزت د نورو په بېعزتۍ کې ښکاري او ای انګورې آیا ته به د خپل ورور او خپل ورندار لپاره هم دغسې اوصاف خوښ کړي چې دا مهال خپل خاوند ته خوښوي او آیا په دې به راضي شي چې ستا له مور و پلار خویندو او ورونو سره دې هم داسې سلوک وکړلی شي نه خوښېږي آیا ته په دې خبره هم باور نه لرې چې الله تعالی ستا ټولې ارادې او هر څه څاري او یوه ورځ به د یوې ذرې حساب در سره کوي آیا ته له دې څخه نه ویرېږې چې لږ وخت وروسته پر تا باندې هم دغه حالات راتلونکي دي چې ته به هم خواښې کېږي ته به هم خواښې ګرځې انګور او زوی به دې له پامه غورځوي او الله تعالی به د ټولو مظالمو انتقام تر آخرت وړاندې په دې دنیا کې هم در څخه اخلي الله تعالی فرمایي کل نفس بما کسبت رهینة کل نفس بما کسبت رهینة هر سړی به په هغه عمل چې کړي وي په دنیا کې ګرو او اخیستل شوی وي په هغه به نیول کېږي ای خورکۍ آیا تا د خپل ګران مشر ورور دغه عمل د کرکې او نفرت وړ نه ګاڼه کوم چې تا به د پلار درجه ورکوله مشر ورور ته ماسخوتن به د راتګ لاره ورته څارله د لږ ناوخته کېدلو ساعتونه او دقیقې به د شمېرلې په هر غم به یې غمجنه وي خپل خواهشات به د ترې قربانول ځان به د هغه په پښو کې حلالولو خو هغه چې د مېرمنې خاوند شو یعنې ستا د ورندارې سختن شو ته یې له یاده ووتلې له پامه یې وغورځولې هر څه یې هېر کړه نور د بېګانه په سترګه درته کتل حقیقت ووایه وخورې الله تعالی دې ګوره په زړه خبر دی چې ستا زړه له وینو ډک نه شو په هغه حالاتو کې چې ورور ته پرېښودلې د ورندار د لاسه د ورور عمل او کردار د ناقابل معافي جرم ونه ګاڼه خو ته اوس ولې هغه ناوړه عمل په خپله تکراروي د میړه د خور لپاره هغه څه خوښوي چې د خپل ځان لپاره دی نه و خوښ او د میړه لپاره هغه څه غواړي چې د خپل ورور په اړه د ظلم بللو آخر خاوند خو هم ستا دوست دی او هم ستا لباس هغه ولې داسې لارې ته رهنمایي کوي چې د هغه د دنیا او آخرت زیان دی او هم د هغه لپاره ظلم او تجاوز دی ای عقلمندې مېرمنې ستا اصلي کور خو دغه دی چې اوس خواښې او خسر د مور و پلار دي لیورونه دي ورونه دي د خاوند خویندې دي خویندې دي د کورنۍ د هر غړي زړه فتحه کا په دې کې ستا او د ټولو ګټه ده تر هغه ډېر څه وکړه چې دوی تمه لري پوهان وایي له چا څخه چې څومره امید کیږي تر هغه زیات کار کول د باعمل انسان یقیني او قطعي پیژنګلوي ده نو په کار دا دی چې هر یو د خپل ځان سره دا فکر وکړي په کور کې هم دا مسایل دي خواښې له انګور له خواښې زوی له مور زوی له کډې سره په همدغه ترتیب ان تر دې پورې لکه تاسې سیرت صاحب محترم په خبرو کې وویلې چې حتی ځینې داسې وایي چې د کور نه د باندې ژوند راته ښه دی کور راته زنده دی موږ په خپلو لاسونو ځان ته زندان جوړ کړی دی راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپل اهل دپاره غوره وي او زه په تاسو ټولو کې غوره او بهترم چې نبي علیه الصلاة وسلام څه قسم ګزاره کړې ده نو که موږ واقعي مؤمنان شو واقعي مسلمانان شو او دا احساس د مسؤلیت ولرو چې خاوند څه حق لري ښځه څه حق لري مور څه حق لري پلار څه حق لري ورور څه حق لري او د خاوند خور څه حق لري کور په مجموع کې څومره څه حق لري ټوله کورنۍ دکې به شک نه وي چې نه به تاوتریخوالی وي او هر یو د خپل حق نه خبر شي او د بل په حق تجاوز ونه کړي نو کورنۍ هم جوړیږي
کورنۍ هم سمبالیږي او د همدې ځای یوه ارامه سوکاله کلی جوړیږي، له کلي نه ولسوالي جوړیږي، د ولسوالۍ نه ولایت، ټول ملک به په یو خوشحاله ژوند باندې منور وي او نه به بیا دې ته ضرورت وي چې په زړه کې دغه کینه وساتي او دغه حسد وساتي. او په کار دا دی چې یو د بل ډېر قوي احترام وشي، یو د بل سپکه ونیسي. او که یو انګور څومره ښه انګوري نو خواښ وایي خو ولا انګور ده نو، یا که یو خواښې څومره ښه خواښي ولا خواښې ده نو. ځکه دا خواښانې وینګیانې دغسې معرفي شوي دي لکه یو د بل دشمن. در حقیقت کې خواښې مور، انګور لور. همدا رقم پلار ته خو چې د هلک پلار دا انګور د لور حیثیت لري. نو که موږ د نبي علیه الصلاة وسلام هم دغه یو حدیث چې خیرکم خیرکم لاهلي و انا خیرکم لاهلي، چې په تا چې که غوره هغه څوک دی چې د خپل اهل دپاره غوره وي، په تا چې که غوره هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ دپاره غوره وي. نبي علیه السلام او زه چې یم و انا خیر لاهلي، او زه په تاسو ټولو کې نمبر ون یم. نیکه گزاره، نیکه رویه، که هر رقم نیستی وي، که هر رقم ته نور مشکلات وي، خو چې په کور کې مینه وي، الفت وي، محبت وي، یقین وکړئ چې دغه کورونه نه به جنت جوړ وي. او د جنت جنت بیا هغه دی چې هم دغه دنیا درته جنت او هم هلته. ځکه کینه، غیبت، خصومت، دشمني، بهتان دا هغه شیان دي چې بیا نو په آخرت کې هم د ده ځای دوزخ دی. ډېره مننه نظامي صاحب. دا چې له خبرو داسې معلومه شوه چې د یو کورنۍ جوړښت یا خدای ناخواسته په کورنۍ کې ګډوډي راتګ دغه دوه کسان پکې ډېر مهم رول لري چې خواښې ده او انګور ده. که دی ښه ژوند وکړي، که په کورنۍ کې 25 کسه ټول خوشحاله، او که دی خدای ناخواسته یو بل سره په مقابله کې واقع شي نو ټوله کورنۍ او د بې اتفاقۍ او د ګډوډیو لامل او علتونه هم دوی دي. په دې هیله چې دوی حوصله وکړي او هغه چې شریعت ورته څه ښودلي دي په پام کې ونیسي. نظامي صاحب راځو د خپرونې هغه آخري پوښتنه. ډېری همدغه جنجالونه شي، د کورنۍ جنجالونه شي، تشویشونه شي، اضطراب شي، دغه ټولې قصې اخره کې راټولې شي او په دې ذهن د انسان او خصوصا د مسلمان دا تاثیر وکړي چې له هغه خوب کډه وکړي، خوب ترې لاړ شي، بیا ګولۍ خوري، بیا په کوډګرو ګرځي چې خوب مې نه راځي، هلته ساختونه هم ورکوي او 2-3 تعویضونه هم غاړه کې واچوي، ګولېګانې هم خواته ایښي، ذکر او فکر هم کوي، خو هغه لوی نعمت چې دته سکون او راحت ورکوي هغه ته کډه کړي، خوب ورته نه ورځي. څه باید وکړي؟ علتونه څه دي او د حل لارې چې دا په بیرته یو ځل خواږه خوب ته ستون شي؟ مهمه برخه ده. لکه په شروع کې دغه آیت ما تلاوت کې چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله تعالی په ذکر زړونه اطمینان پیدا کوي. یوازې ذکر دا نه دی چې ته الحمدلله رب العالمین تر والناس اجمعین پورې وي، دا هم ذکر دی. خو که فکر کې می دا چې الله وایي همدغه ذکر له ده نه خو ظاهرا خلک دا ترجمه راخلي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار الله وایي چې زما په ذکر، لکه یو صورت تلاوت کې زړونه اطمینان پیدا کوي، دام دی، دام ته نه مراد دی، اصلی کې مطلب ته نه دین دی، مطلب ته نه قرآن دی، مطلب ته نه نظام دی، مطلب ته نه اسلام دی. لکه جوزی کې الله جل جلاله فرمایي انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، وی موږ دغه قرآن نازل کړ. انا نزل ګوره ذکر راغی کنه قرآن، چې قرآن درته څه ویلي، پیغمبر علیه السلام درته څه ویلي، ستا دین درته څه ویلي. لکه څه خبره چې وشولې که دا د خپل ذهن نه لرې کړو، دغه کبارخانه بالکل په یو ښه مرکزیت بدل کړو، په ده کې ښه شیان همدردي واچو، په فکر کې خواخوږي واچو، صلې رحمي واچو، اتحاد و وحدت واچو، د حقوقو ترسره کول واچو، د الله تعالی عبادت واچو، په خپل به ارام. یوه تجربه چې یعنې ما ته خپله هم شوې ده په همدې برخه کې چې دغه د خوب د راوستلو لپاره نو اخته خو ډېر خلک پې اخته دي په دې تکلیف، خو له دې نه د قوي استفاده وکړي. یو خو دغه ذکر
کوم ذکر؟ هر ذکر چې وي، هر ذکر، خصوصا دغه متبرک آیتونه چې ډیر مشهور لکه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا آیت کرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم، یا د قرآن کریم هره برخه که دا د قرآن کریم تلاوت د مخې نه وکړي، د مخې نه که کولی شي د ورځې د نیم ساعت لپاره په کامل اودس او په ډیره توجه، کله چې د شپې سملي او د ماسخوتن لمونځ وکړو او دی خپل بستر خوب ته ورځي، نو که خوله بندی په ژبه باندې خوښه یې همدغه چې ما ویل لا حول ولا قوة الا بالله العظیم، خصوصا ډیره فایده چې ورکوي. اللهم صل، دا د مانځه درود شریف، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، دغه همدا دی وایي. یو خدا شو د هغه تشویشونو ځای، د بل خوا د دې استقامت. بل ما مخکې نه وویلې چې کومه صحنه یې خفه کوي، هره صحنه چې د خواښې جنګ وي، د انګور جنګ وي، د زوی ته تیری وي، بل تاواني، بل مصیبتي، کوشش دې وکړي دغه یوه صحنه بله چې د ورځې تیره کړې ده خوشحاله، هغه صحنه د دلته پر ځای کړي، په دې ځای. او هر رقم تشویش چې راځي، که وایي چې وژل کېږي، ورته ودې وژل شم، تاواني شولې تاواني دې شم، دا په خپله ورو همدغه دا د هغه ځای نیسي. بل د خوب نه یو 15 دقیقې مخکې 15 کرته 15 دقیقې دې په پوزه ساه واخلي، په پوزه ښه دې کش کړي، دې ته ژوره ساه اخیستنه وایي، او 15 ثانیې دې وساتي. 15 او 4 شو شول 9، نو په 9 ثانیو کې د خولې نه دا هوا وباسي. دا بیا تکرار کړه، په پوزه دې په 15 ثانیو کې ساه واخلي، ښه دې کش کړي، 15 ثانیې دې وساتي، او دواړه جمع 9 ثانیې، په 9 ثانیو کې دې خوشي کړي. ډېر کمال په دې کې دی. او دغه داسې نه چې یو دم ساه واخلي خلاصې کې، نه، په 15 ثانیو کې ساه په پوزه واخلي، 15 ثانیې 9 ثانیې منټه چې ورته وایي، او دواړه جمع 9 ثانیې یا په 10 ثانیو کې دې خوشي کړي. دا که 20 ځلې داسې وکړي، 20 ځلې ماسخوتن، 20 ځلې ماسپښین، 20 ځلې سهار، کله چې د خوب نه پاڅېږي دغه عملیه تکرار کړي. 15 ځلې په پوزه ساه واخلي، دغه 15 ثانیې 15 ثانیې دې وساتي، او په 9 ثانیو کې یا په 10 ثانیو کې دا خوشي کړي. دا 20 ځلې دا دې تکرار کړي. د خوب دوايان البته هغه د متخصصو ډاکټرانو کار دی، خو له هغې نه که خودداري وشي بده به نه وي، ځکه دا انسان ته ډېرې زیانونه اړوي، که یو خوا نه فایده رسوي د خوب په رابطه، بل سړی پرې عادتېږي. انشاءالله دغه برخه چې ما وویل، یو خوا نه مجادله مبارزه شروع کړي، که وایي چې دغه خو تا بیابۍ ورته بیاب مې دي، که دغه ته د پورته دې قانع شي، د څپېړ راکړې بس راکړې ده، خلاص، عفوا، تیر، اسم راکړي دي وي که نه راکړي دي وي، همدغه چې راکړي دي وي، همدغه تاواني شوی هم شوی دي وي. دا که فرض که 1 لک دی 10 لکه دي شي، دا په خپل دنه ورو، البته دا به په یو ورځ نه وي، په 2 نه، همداسې د لار چې د خپل قسمت چې په 10مه ورځ حاکم شو، په 20مه حاکم شو، په میاشت حاکم شو، چې په هر څو حاکم شو، خو دا اطمینان زه ورته ورکوم چې له دې تکلیف نه به د خیره خلاص شي او آرام. او بل د ماسخوتن په وخت کې که امکانات وي، که پاک غسل وکړي او په سر باندې اوبه خوشي کړي، که شاور یې هم ډېره ښه، که شاور نه وي همداسې لوډکه وي چې دا د سر پاک په اوداسه په دغه طریقه، او بیا چې د خوب ځي ته ځي، او خصوصا درود شریف، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې الله وایي که چا زما په حبیب یو ځلې درود ویل، زه پرې 10 ځلې ویم، تر دم زیات وایي. دا چې الله تا باندې درود وایي په پاکۍ او په طهارت ودی، او ستا په ژبه باندې اللهم صل شروع وي، نو څه فکر کوې چې بیا به ته تاوان وکړې؟ همدا به بهترین انسان وي. دا به بهترین انسان وي. ډېره مننه نظام صاحب، ډېره مننه چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کور مو ودار. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې خپرونه مو راسره ولیده. انشاءالله دا خو د دغې خپرونې پیل و. ډېری داسې موضوعات په دې خپرونه کې موږ لرو چې
واقعا ټولنه ځواب نه لري د هغې سوالونو ته. انشاءالله دا خپرونه له همدې دپاره ده چې هغه سوالونه چې بې ځوابه پاتې وي، ټولنیز ژوند یې ګډوډ کړی، کورني ژوند کې خوشحالۍ نه یې اخیستي، کوشش به کوو چې د دې خپرونې د لارې علتونه هم په ګوته کړو او تاسو قدرمن لیدونکو سره حل لارې شریکه کړو. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله ژوند ولرئ.